ګران وروره ته دا ویډیو ګورې شاید ته هم دا فکر لرې چې ژوند دې درېدلی دعاوې دې ځنډېږي خلک دې نه ویني تقدیر دې بند ښکاري ته فکر کوې ته هېر شوی خو زه تا ته دا وایم الله جل جلاله خپل خاص بندگان هیڅکله نه هېروي بلکې خاموشه یې ساتي دا خاموشي دا یوازیتوب دا دردېدلی حالت شاید د عذاب نښه نه وي بلکې د هماغه رحمت محبت او لوړ تقدیر نښه وي الله جل جلاله چې څوک خاص مقام ته ټاکي هغوی پټ ساتي تر هغه چې جوړ شي قوي شي او بیا راوګرځي ګوره د پیغمبرانو تاریخ ته یوسف علیه السلام له کاسې خرڅ شو زندان ته لاړ د ګناه تور پرې ولګېد خو بالاخره د مصر واکمن شو ځکه الله ورته ستر تقدیر ټاکلی و موسی علیه السلام د فرعون له ماڼۍ وشړل شو په صحرا کې کلونه یوازې تیر کړل حتی چې نبوت ورکړل شو د تاریخ له زړورو رسولانو شو مریم علیهم السلام یوازې زیږنده شوه خلک پرې بدګمانه شول خو الله جل جلاله دا خاموشه بنده د عیسی علیه السلام مور وګرځول ایوب علیه السلام د بدن ټول روغتیا یې لاړه مال اولادونه هر څه ورک شول خو هغه صبر وکړ او الله ورته 2 چنده بیرته ورکړل ځکه چې هر زخم د الله له لوري امتحان وي نه غضب محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت مخکې کلونه یوازې غار حرا ته تله خاموش فکر کوونکی بیا چې رب وغوښت ټول کائنات یې نوم اخلي دا ټول څه ښایي دا چې یوازیتوب د پرېښودو نښه نه ده د جوړېدو نښه ده شاید ته هم اوس داسې حال نه تېرېږي خلک دې نه یادوي ته غلی دعاوې دې ځنډېږي خو ته باور وکړه تا ته د یو ستر مقام تیاری روان دی ته اوس شاید پټ یې هېر یې حتی خفه یې خو کله چې وخت راشي الله به تا پورته کړي داسې چې خلک به حیران شي نو وروره دا خاموشي قبوله کړه دا زغم د انعام زیری لري ته الله جل جلاله ته خاص یې ځکه چې نور خلک دې پروا نه کوي ته د خلکو نه د رب د محبت لپاره خاموشه ساتل شوی که دې دا خبرې زړه ته ورسېدې شیر یې کړه شاید بل څوک هم همداسې زخمي تنها او ناامیده وي